هلمند کې معلولین او معیوبین له دولتي مسؤلینو او خیریه مرستندویه بنسټونو څخه د لنډمهاله مرستو پر ځای د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي دي. دې ولایت کې معلولین زیاتوي د بیلابیلو کسبونو وړتیاوې لري خو د نه امکاناتو له امله نشي کولی د خپل شخصي کسب و کار څښتنان سي. سردار ولي چې 14 کاله یې زده کړې هم ترسره کړي وای د لنډمهاله مرستو پر ځای دې ورته د کاري فرصتونو زمینه برابره سي. د سردار ولي په څیر محمد نبی د خیاطۍ استاد دی وای که امکانات ورته برابر سي کولی سي معلولینو ته د خیاطۍ په برخه کې روزنه ورکړي. د معلولینو له ډلې مقصود بیا د ولسونو ګیله لري چې د معلولیت له کبله ورته خلک کار نه ورکوي. خو زه وایم چې زموږ اصلي او اساسي کار باید موږ سره که تجار وي که موږ ولسوال صاحب وي که قومندان صاحب وي که رئیس صاحب وي که یو بل تجار یې موږ سره باید د کار زمینه موږ ته برابره کړي. په دغه یو ګونې وړو دا به 11 ورځې زموږ کفایت وکړي او 15 ورځې به مو بس وي خو دا بیا به زه په کوڅې کې په ځوانۍ پسې د ریاست مخ ته ولاړ یم چې ماته مرسته راکړه ماته ولې نسو کولی. هر معلول خیاطي وظیفه زړه غواړي د چوکیداري وظیفه زړه غواړي. هر معلول کولی شي چې خپل یو دنده وظیفه د سره ورسوي هم یې رسوي. زه ما په باور په لرم په هر معیوب باندې چې مقصد چې یو وظیفه یو کار یو شي. اول زه په خپله د 25 کالو خیاط یم. داسې یو دکانداري کولی سم، بل داسې یو چوکیداري کولی سم، دغه کارونه کولی سم، هم یې په سر رسولی سم. او حتی چې موږ که شرکت والا ته ورسو که بل سړي ته ورسو چې موږ ورته ودرېږو ورته وایو چې موږ ته کار که کارخانې والا ته ورسو هغه وایي تاسې معلولین یاست کار نسئ کولی. د هلمند د والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض که څه هم د معلولینو یا د ستونزه او غوښتنه پر ځای بولي خو وایي ولایتي ادارې تر خپل توانه دې برخه کې د معلولینو او معیوبینو سره مرستې ترسره کړي او راتلونکي کې به هم هڅه وکړي تر څو معلولینو ته کاري فرصتونه برابر کړي. هغه زیاته کړه رښتیا هم ډېر معلولین معیوبین او ځینې بې سرپرسته کورنۍ کار او بوختیا ته اړتیا لري. هلمند ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بې سرپرستو کورنیو او په ځانګړي ډول معلولینو او معیوبینو ته د دوی د توان مطابق د مرستندویه بنسټونو په همغږۍ کار پیدا کړي. مخکې هم هلمند ولایتي ادارې ورته اقدامات ترسره کړي دي. هلمند کې معلولین او معیوبین پر داسې مهال د کاري زمینو د برابرولو غوښتونکي دي چې نن دې ولایت کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 300 معلولینو او معیوبینو او 600 بېوزله او غریبو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د یادو مرستو په تړاو د خیریه بنسټ مسؤل سید احمد سیلاب امید راډیو ته ویل دا توزیع په دوه برخو کې د یو پیکیج چې دی 300 کورنۍ ته دی چې هغه بې سرپرسته کونډې و یتیمان دي او معلولین دي او دوهمه توزیع بېوزلي دي چې هغه 600 کورنۍ دي. هلمند کې پر داسې مهال د 900 معلولینو بې سرپرسته او غریبو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي چې دې ولایت کې معلولین او معیوبین د کاري زمینو د برابرولو غوښتونکي دي. شاولي زیارمل، امید راډیو، هلمند.